ښه راغلاست د وینډوز 11 دویم درس ته. لکه څرنګه تاسو ښه پوهیږئ په لومړي درس کې موږ او تاسو د وینډوز 11 د کاري صفحې یا هم انټرفیس په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې درس کې به موږ او تاسو د ډیسکټاپ پرسونلایزیشن په هکله معلومات ترلاسه کړو. د ډیسکټاپ پرسونلایزیشن په برخه کې مختلف ډوله موضوعات دي. لومړی راځو د ویو برخې ته. د ویو په برخه کې لومړی اپشن هغه موږ او تاسو سره لارج آیکنز دي. کله چې په دې باندې کلیک وکړو زموږ او تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکنونه په اتوماتیک شکل سره لویږي او لارج آیکنز شکل ځانته غوره کوي. که چیرې راشو میډیم آیکنز انتخاب کړو زموږ او تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکنونه په اتوماتیک ډول سره میډیم حالت ته بدلیږي او منځنی حالت ځانته غوره کوي. که چیرې سمال آیکنز انتخاب کړو نو زموږ او تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکنونه د سمال شکل ځانته غوره کوي او سمال آیکنز شکل ته بدلیږي. دلته موږ او تاسو سره یو شارټ کټ هم شته، کنټرول پلس شفت پلس 2. کله چې کنټرول پلس شفت پلس 2 ونیسو زموږ او تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکنونه په اتوماتیک ډول سره لویږي. که چیرې کنټرول پلس شفت پلس 4 ونیسو زموږ او تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکنونه کوچنی کیږي او سمال آیکنز حالت ځانته غوره کوي. که چیرې کنټرول پلس شفت پلس 3 ونیسو زموږ او تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکنونه منځني حالت ته بدلیږي. د ویو په برخه کې بل آپشن چې دی هغه اډ ټو ارینج آیکنز دي. که چیرې موږ راشو ریسایکل بن له دې څخه دې ته ویسو نه وړل کیږي ځکه چې اډ ټو ارینج آیکنز آپشن غیر فعال شوی دی. که چیرې مایکروسافټ ایج له دې څخه دې ته ویسو نه وړل کیږي ځکه چې اډ ټو ارینج آیکنز آپشن غیر فعال شوی دی. که چیرې اډ ټو ارینج آیکنز آپشن فعال کړو او راشو ګوګل کروم له دې څخه دې ته ویسو په اسانۍ سره وړل کیږي ځکه چې اډ ټو ارینج آیکنز آپشن انتخاب شوی دی او فعال شوی دی. که چیرې بیرته راشو ویو په برخه کې او اډ ټو ارینج آیکنز انتخاب کړو ګوګل کروم اتوماتیک ډول سره له دې څخه بیرته خپل اصلي ځای ته انتقالیږي. د ویو په برخه کې بل آپشن چې دی موږ سره الاین آیکنز ټو ګریډ دی. د دوو آیکنونو ترمنځ هم په عمودي ډول سره هم په افقي ډول سره یو فاصله قرار لري. که چیرې راشو او بي اس سټډیو له دې څخه دې ته ویسو نه وړل کیږي ځکه چې الاین آیکنز ټو ګریډ دا آپشن غیر فعال دی. که چیرې الاین آیکنز ټو ګریډ دا انتخاب کړو او دا آپشن فعال کړو او بي اس سټډیو له دې څخه دې ته ځي. مایکروسافټ ایج له دې څخه دې ته ځي. په بښنې سره زموږ درس د ریکارډ په حالت کې دی او بعضې موضوعات زموږ په کمپیوټر باندې نه تطبیق کیږي. تاسو خپل کمپیوټرونو کې بیا دا کار عملي کړئ. راځو د ویو په برخه کې بل آپشن ته چې هغه شو ډیسکټاپ آیکنز دي. کله چې په دې باندې کلیک وکړو زموږ د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکنونه غیب کیږي او هایډ کیږي. که چیرې بیرته راشو د ویو په برخه کې شو ډیسکټاپ آیکنز انتخاب کړو بیرته زموږ د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکنونه ان هایډ کیږي او بیرته پیدا کیږي. بل راځو د سورت بای برخې ته. سورت بای دا معنا ورکوي چې څنګه د خپل د کمپیوټر د کاري صفحې آیکنونه تنظیم کړو. هغه د نیم له لحاظه تنظیم کړو، هغه د سایز له لحاظه تنظیم کړو، هغه د ای ټي ام ټایپ له لحاظه تنظیم کړو، هغه د ډیټ موډیفاید له لحاظه تنظیم کړو، هغه د له لحاظه تنظیم کړو. راځو سورت بای برخې ته. د سورت بای په برخه کې لومړی آپشن نیم دی. کله چې په نیم باندې کلیک وکړو زموږ او تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آپشنونه د نیم له لحاظه تنظیم کیږي. که چیرې راشو ریسایکل بن ته
ریسایکل بن په آر باندې شروع شوی او ګوګل کروم په جی باندې شروع شوی دی. او که چیرې موږ تاسو د انګلیسي الفبا په توري کې هم وګورو، آر مخکې د جی څخه راغلی، نو ریسایکل بن هم د ګوګل کروم څخه مخکې راغلی دی. نو په همده اساس باندې موږ پوهیږو چې زموږ د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکونونه د نیم له لحاظه تنظیم شوي دي. د سورت بای په برخه کې بل آپشن سایز دی. د سایز له لحاظه څنګه خپل د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکونونه تنظیم کړو. که چیرې د ریسایکل بن په پراپرټیز کې وګورو، د ریسایکل بن سایز چې دی هغه 117 جی بي دی او د ګوګل کروم سایز چې دی هغه 4 KB دی. راځو خپل آیکونونه د سایز له لحاظه تنظیم کوو. ګورئ مخکې ریسایکل بن دیزي کې و، اوس دیزي ته راغی. که راشو د های په پراپرټیز کې وګورو، های چې دی یا هم د های فایل 32.2 KB دی او د ریسایکل بن په پراپرټیز کې که چیرې وګورو د ریسایکل بن سایز 117 GB دی. ریسایکل بن په آخره کې راغلی، د های فایل په سر کې راغلی دی. نو له دې څخه پوهیږو چې زموږ او تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکونونه د سایز له لحاظه تنظیم شوي دي. ځکه چې ریسایکل بن ډیر سایز لري، آخر کې راغلی. د های فایل چې دی لږ سایز لري، په اول کې راغلی دی. یعنی د اسندنګ له لحاظه تنظیم شوی دی چې بیا وروسته په یو فولډر کې اسندنګ او ډسندنګ په عملي توګه پیژنو. د سورت بای په برخه کې بل آپشن ETM ټایپ دی. که چیرې د ریسایکل بن په پراپرټیز کې راشو، ریسایکل بن چې دی د ریسایکل بن نوعیت نه ښیي موږ ته. د ریسایکل بن نوعیت موږ ته نه ښیي. شاید ریسایکل بن GBG فایل وي یا هم DOCX فایل وي یا هم بل اکسټنشن ولري. او د های فایل چې دی په ورډ پروګرام کې جوړ شوی دی او د دې اکسټنشن یا هم نوعیت چې دی .docx دی. شاید د ریسایکل بن د نوعیت کیفیت چې دی د های د فایل د نوعیت له کیفیت څخه لږ ښه وي، نو له همدې اساس شاید ریسایکل بن په سر کې راغلی وي او په شروع کې راغلی وي او د های فایل چې دی په دویم برخه کې راغلی وي یا هم د ریسایکل بن څخه لاندې راغلی وي. سورت بای په برخه کې بل موضوع چې دی هغه ډیټ موډیفاید دی. که چیرې کیپ کټ ته راشو، کیپ کټ په 2025 د مارچ په 12 کې جوړ شوی دی او د های فایل چې دی په 2024 9 تاریخ د 10 میاشتې دا په دې تاریخ کې جوړ شوی دی. کیپ کټ چې دی څو ورځې مخکې جوړ شوی دی او د های فایل چې دی 15 میاشتې مخکې جوړ شوی دی. نو ځکه کیپ کټ په اول سر کې راغلی او د های فایل د کیپ کټ څخه وروسته راغلی دی، نو په دې اساس موږ پوهیږو چې زموږ د کمپیوټر د کاري صفحې ټول آیکونونه د ډیټ موډیفاید له لحاظه تنظیم شوي دي. دا او د ویو او سورت بای آپشنونه. اوس راځو په یو فولډر کې ښیو څنګه په یو فولډر کې د خپل آیکونونو کې تنظیمات راوړو او خپل آیکونونه تنظیم کړو. راځو فایل اکسپلورر ته. په فایل اکسپلورر کې د ویډیوز په برخه کې د پکچرز په برخه کې چې وګورو، دلته ویو لیکل شوی دی. کله چې په ویو باندې کلیک وکړو، لارج آیکنز، میډیم آیکنز، سمال آیکنز دا مو ولوستل. دلته یو بل موضوع دی اکسترا لارج آیکنز. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، زموږ او تاسو د فولډر آیکونونه اکسترا لارج آیکنونو حالت ځان ته غوره کوي. که چیرې بیرته راشو لارج آیکنز ته یې بدل کړو، نو دغه حالت ځان ته غوره کوي.
چې دا موضوعات مو ولوستل. اوس هم راځو لیست ته. کله چې په لیست باندې کلیک وکړو زموږ او تاسو د فولډر آیکنونه په دغه شکل سره تنظیم کیږي یا هم د یو فایل په شکل سره تنظیم کیږي. بل موضوع ډیټیلز دی. کله چې په ډیټیلز باندې کلیک وکړو زموږ او تاسو د فولډر آیکنونه د ډیټیلز پر اساس باندې تنظیم کیږي. د ډیټیلز په برخه کې موږ او تاسو ته درې شیان نور هم ښیي. ډیټ موډیفاید ښیي چې په کوم وخت کې دا جوړ شوی، نوعیت یې ښیي چې کوم فایل دی، او سایز یې ښیي. د دغې آیکن سایز چې دی 1.121 KB دی. نوعیت یې GPG فایل دی او په دغه وخت کې جوړ شوی دی. همداسې دا آیکن، همداسې دا آیکن، همداسې دا آیکن. بل راځو د ټیلز برخې ته. کله چې په ټیلز باندې کلیک وکړو زموږ او تاسو د فولډر آیکنونه په دې شکل سره تنظیم کیږي چې په ټیلز برخه کې موږ او تاسو ته یوازې د آیکن نوعیت او سایز یې ښیي. مثلا د دې آیکن نوعیت JPEG فایل دی او سایز یې 126 KB دی. همداسې د دې آیکن او همداسې د نورو آیکنونو. بل راځو د کانټنټ برخې ته. کله چې په کانټنټ باندې کلیک وکړو زموږ او تاسو د فولډر آیکنونه د کانټنټ په شکل سره تنظیم کیږي. د کانټنټ په برخه کې موږ او تاسو ته نوعیت یې ښیي، ریزولوشن یې ښیي او سایز یې ښیي. کله چې د دې نوعیت ته وګورو نوعیت یې JPEG فایل دی. ریزولوشن یې 1400 ضرب در 550 کې دی. دا یې ریزولوشن دی او سایز یې 126 KB دی. د دې فایل نوعیت JPEG فایل دی. سایز یې 258 KB دی او 3200 ضرب در 1550 ریزولوشن دی. دا او د ویو برخه. اوس راځو د سورت بای برخې ته. د سورت بای په برخه کې مو نیم، ډیټ او ټایپ ولوستل. اوس راځو یو بل موضوع چې هغه سایز و او ما تاسو ته مخکې هم یاداوري وکړ چې د سایز په برخه کې دوه نور آپشنونه هم لرو: اسندینګ او ډیسندینګ. اسندینګ او ډیسندینګ. اسندینګ دا معنا ورکوي چې له ښکته خوا څخه پورته خوا ته، او ډیسندینګ دا معنا ورکوي چې له پورته خوا څخه ښکته خوا ته. اوس که راشو د دې آیکن فایل، د دې آیکن سایز ته 1.14 MB، د دې آیکن فایل ته 1.11 MB. دا آیکن چې دی ډیر سایز لري په پرتله د دې آیکن څخه، یا هم دا آیکن ډیر سایز لري په پرتله د دې آیکن څخه. ول همدې اساس پوهیږو چې زموږ او تاسو د فولډر آیکنونه د سایز په برخه کې د اسندینګ په شکل تنظیم شوي، د ډیسندینګ په شکل تنظیم شوي دي. اوس راځو د اسندینګ په شکل یې تنظیم کوو. کله چې په اسندینګ باندې کلیک وکړو زموږ او تاسو د فولډر آیکنونه د اسندینګ په شکل سره تنظیم کیږي. د اسندینګ په برخه کې که راشو دا آیکن 1.14 MB سایز لري، دا آیکن 1.11 MB. که مخکې مو پام شوی وي دا آیکن په سر کې و او دا آیکن دلته راغلی و. اوس چې دا آیکن دلته، اوس چې دا آیکن آخر کې راغلی او دا آیکن اول کې راغلی دی. که چیرې د دې آیکن سایز وګورو 1.14 MB دی او د دې آیکن 1.11 MB دی. دا آیکن چې دی زیات سایز لري نو په آخر کې راغلی، او دا آیکن لږ سایز لري د دې څخه مخکې راغلی دی. نو د دې څخه پوهیږو چې زموږ او تاسو د کمپیوټر، چې زموږ او تاسو د فولډر آیکنونه د اسندینګ په شکل باندې تنظیم شوی دی. دا موږ او تاسو سره د ویو او سورت بای موضوعات چې په مفصل ډول سره مو ولوستل. دا زموږ او تاسو د وینډوز 11 دویم درس. هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل درس پورې خدای پامان.